چې باران څنګه شروع شي نو دا عمل وکې رنج غم تکلیف سختې به تا ته نږدې هم نشي راتلی که د مخکې نه څه په غمونو تکلیفونو مصیبتونو کې مبتلا یې الله به هغه هم ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو، نن درته یو ډیره عجیب وظیفه هم د قرآن مجید یو صورت درته هم سورې تکاثر د دې یو داسې عجیبه طریقه درته هم که انسان په غمونو مصیبتونو مشکلاتو کې ګیر وي، په سختو پریشانو کې ګیر وي، سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. د سختو مشکلاتو د ختمولو د پریشانۍ د ختمولو دپاره که دا صورت پرې طریقې سره ولیکل شي، دا به لیکې نه، دا به صرف د باران په د اوبو باندې دم کوې. خو څنګه به دم کوې طریقې درته ښیمه. دا د باران په اوبو باندې دم کې او ځان سره محفوظ کې، نو ستا ته به د رنج غم تکلیف سختي مصیبت او مشکلات دا به تا ته نږدې قدرې خو نشي راتللی. یو انسان وي هغه په دنیا کې اوسیږي، نو دنیا خو همیش د پاره د غمونو د اسپیلو د خسرتونو ځای دی، ولی د مسلمان دپاره د راحت ځای هغه صرف او صرف جنت دی. نبی علیه السلام فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مؤمن دپاره په شان د جلخانې ده او د کافر دپاره جنت دی. د کافر خو همدا دنیا ده، نو که هغه باندې ازمایښونه امتحانات نه راځي نو خیر دی نه راځي که نه، آخرت خو د هغه اسم تباه دی. لیکن بنده مؤمن مسلمان وي نو د هغه دپاره دا دنیا جلخانه ده. اوس په جیل کې به انسان داسې وخت تیروي چې نافرماني به نه کوي، او که چېرته نافرماني وشوله نو د جیل چې کم مشر دی هغه به دې قیدي ته خطرناکه سزا ورکوي. دغه رنګې موږ ټول د الله تعالی غلامان یو. د انسان دپاره الله تعالی قرآن مجید کې عبد لفظ استعمال کړی دی، او عبد ویلی شي غلام ته. اوس په غلام د آقا نافرماني نه کوي، اوس چې نافرماني وکړي نو آقا به ورته لازماً سزا ورکوي. کله چې په مهد ځمکه باندې یو بنده ګناه وکړي نو د ګناهونو د کثرت د وجې نه الله ناراضه شي. چې کله الله ناراضه شلو انسان د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شي، د غمونو مصیبتونو سره مخامخ شي، او مشکلات یکی بعد دیگری یو لا تلی نه چې بل راغلی، یو غم لا ختم شوی نه چې بل غم راغلی وي. نو د سختو نه سخت مشکلاتو کې د ولې نه ګیر کو د نن نه دا عمل وکړو نو انشاءالله چې د دغې سختو خطرناکو مشکلاتو نه به دی رب العالمین نجات نصیب کړي، یعنی د دې مشکلاتو نه به دی الله جل جلاله وساتي. او که د مخکې نه به کې مبتلا نو الله به دې نه محفوظ کړي، یعنی مشکلات به ختم شي. غمونه تکلیفونه سختۍ مصیبتونه د هغې نه به هم الله جل جلاله د دې وظیفې په برکت باندې تا ته نجات درکړي. د هغې دپاره دغه طریقه درته ښیم د سورې تکاثر. د ټولو اول چې کله باران شروع شو نو د باران لږ شان د اوبه به د ځان سره محفوظ کې. په یو لوښي کې صفا اوبه د باران چې وي هغه به د ځان سره په یو لوښي کې کېږدئ، او په هغې باندې به بسم الله الرحمن الرحیم ووایې، او 40 کرته به سورې تکاثر ووایې، او د هغې نه پس به دا په دې اوبو باندې شوب کې د باران په دې اوبو باندې او په یو بوتل کې یا په یو پاک محفوظ لوښي کې به محفوظ کې ځان سره وساتئ. د اوبو همدغه وخت هم وڅښه او ځان سره محفوظ کړي، یعنی روزانه د دې نه لږې لږې اوبه څښه. بیا که چېرته کې د دې اوبو نه اوبه کمې شولې نو دې سره نورې اوبه بیا هم تاسو ملاولی شئ. نو که هغه انسان دا اوبه وڅښلې کم چې په غمونو مصیبتونو مشکلاتو کې ګیر دی، انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله د مشکلاتو نه محفوظ ساتي او الله تعالی به مشکلات ختم کړي. او که دې مشکلاتو کې ګیر نه وي نو د همیشه دپاره به دې ته غمونه مصیبتونه مشکلات نه راځي. یو خبره ته بل هم کوم ښه، او دغه طریقه مې درته وښوله، که کله کمه شي نو دې کې بیا نور اوبه تاسو ملاولی شي، او د اوبه په نورو خلکو باندې خو هم تاسو څښلی شئ. دې سرې سرې به تاسو کوشش کوئ. دویمه خبره دا ده چې تاسو به کوشش کوئ چې استغفار په کثرت سره وایئ، یعنی استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
اكو کیدی شي دنه نو دا استغفار ډېر وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه کدا ګرانې ده ویا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه اكو دام چاته ګران وي نو دا دی وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله یقینا چې دا خو د ټولو نه آسان استغفار دی نو دغه طریقې سره روزانه د عمل کوه ان شاء الله چې مصیبتونه او غمونه او مشکلات به داسې ختم شي چې بالکل تا ته به نږدې قدرې خوم نه راځي او که ته پکې د مخکې نه مبتلا یې نو الله به د هغې نه خوم خلاص کړي نو یو ډېر زبردست عمل مې درته وښو د قرآن مجید یو ډېر مبارک صورت دی نو بالکل یې تاسو کولی شئ تاسو ته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي